السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې جوړ روغ به یاست. موبایل اپلیکیشن د جوړولو د کورس په اړه ما تېره یو ویډیو جوړه کړې وه چې په هغه د ویډیو په اخر کې ما تشریح کړي چې موږ څنګه کولی شو د موبایل اپلیکیشن د لارې پیسې وګټو. خو ډېر دوستان بیا هم غوښتنه کړې وه چې په دې اړه باندې موږ ته معلومات راکړم. نو زه دا یو ویډیو خاص د دې لپاره جوړوم چې څنګه تاسو کولی شئ د موبایل اپلیکیشن څخه پیسې لاسته راوړئ او څونه پیسې لاسته راوړئ شئ. زه په دې ویډیو کې خپل هغه اکاونټونه درورسم چې زه څونه پیسې د موبایل اپلیکیشنونو څخه لاسته راوړم. د موبایل اپلیکیشن څخه موږ دوه هغه بهترینې لارې لرو چې د هغه دوو لارو څخه موږ پیسې لاسته راوړی شو. که څه هم نورې طریقې هم موجودې دي چې موږ دغه لارې څخه کولی شو پیسې لاسته راوړو. د موبایل اپلیکیشنونو څخه موږ کولی شو د اډموب او فیسبوک ایډنس نیټورک د لارې پیسې لاسته راوړو. دغه دوه نیټورکونه څه کوي؟ دا موږ په اپلیکیشن کې اعلانونه ښیي چې د هغې اعلانو په بدل کې موږ ته دوی پیسې راکوي. دا چې څونه پیسې راکوي زه تاسو ته درښیم. د دې دوو طریقو سربیره موږ کولی شو خپل اپلیکیشنونو کې داسې خصوصیات ورکړو چې هغه دپاره باید یو کس د هغه خصوصیات د دې لپاره چې د هغه خصوصیات څخه کار واخلي، زموږ د اپلیکیشن څخه کار واخلي، د په مقابل کې موږ ته پیسې راکړي، زموږ بانک اکاونټ ته پیسې راواستوي. یا موږ داسې کولی شو خپل اپلیکیشن پلی سټور ته پورت کړو، هغه د پیسو په بدل باندې خلکو ته ورکړي، مفت نه وي. څوک کولی شي چې هغه اپلیکیشن رانیسي، موږ ته پیسې راکړي او وروسته هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. یعنې هغه نور طریقې هم شته. دغه دوې طریقې دي چې موږ د مفت اپلیکیشنونو د لارې کولی شو پیسې لاسته راوړو. یعنې اپلیکیشن یوزر مفت ډاونلوډوي، خو د هغه په داخل کې دوی اعلانات ویني او د هغه په مقابل کې موږ ته پیسې لاسته راځي. دا چې د ګوګل اډموب او فیسبوک ایډنس نیټورک څونه پیسې موږ د میاشتې لاسته راوړو، زه به دلته در وښیم چې زه څونه پیسې لاسته راوړم. دا ما په تېره ویډیو کې هم تشریح کړې وه. دلته زه بیا درښیم. ګوره دلته زه فیسبوک ایډنس نیټورک دی، دا زما د فیسبوک اکاونټ دی. دا فیسبوک ایډنس نیټورک چې دا د فیسبوک کمپنۍ پسې مربوط دی، دوی خاص دا نیټورک لري چې دا د لارې دوی د موبایل اپلیکیشنونو کې خپل اعلانات ښکاره کوي، د هغه په مقابل کې موږ ته پیسې راکوي. تاسو وګورئ ما په تېرو 28 ورځو کې دلته وګورئ ما $90 لاسته راوړي دي. په دا تېرو 28 ورځو کې دوی زما په اپلیکیشنونو کې 42,000 اعلانه و ما د اپلیکیشن یوزرانو ته ښولي دي چې دا 42,000 اعلان په مقابل کې دوی ما ته $90 راکړي دي. چې دغه 42,000 اعلانات زما په اپلیکیشن کې په 28 ورځو کې لیدل شوي دي. که چېرې دا تاسو داسې انټرسټینګ یا په زړه پورې اپلیکیشنونه جوړ کړئ چې هغه یوزران ډېر وي، کیدای شي چې تاسو 42,000 اعلان خپل په اپلیکیشن کې په یوه ورځ کې هم یوزرانو ته وښوئ، چې د دې په مقابل کې تاسو کولی شئ چې $90 په یوه ورځ کې هم لاسته راوړئ. یعنې دا ستاسو په هغه د اپلیکیشن په کوالټیو پسې اړه ده چې څونه یوزران هغه خوښوي. که چېرې داسې خلک شته چې هغه کولی شي چې 45,000 اعلان خپل یوزرانو ته په یوه ورځ هم وښي، نو دا څه دغه پسې اړه لري. زه فعلا $90 د په 28 ورځو کې ما ته فیسبوک ایډنس نیټورک په د تېرو 28 ورځو کې لاسته راکړي دي. که چېرې زه دلته خپل هغه دغه در وښیم، پی آوټ در وښیم چې ما در اوسه فیسبوک ایډنس نیټورک سره ما ډېر وخت نه کېږي چې ما دا فعاله کړی دی. تاسو وګورئ ما څونه پیسې د دې څخه لاسته راوړي. دلته وګورئ دا زما میاشتنی ریپورټ دی. دلته په تقریبا دا په دا تېر سپټمبر میاشت کې $90، په اګست میاشت کې $60، هغه جولای میاشت کې $62. هغه میاشتې دغه پیسې لا تر اوسه ماته نه دي راغلي. دا د دوو میاشتو پیسې ریجکټ شوي وې چې څه مشکلات په افغانستان کې، هغه بانکي مشکلات او بانکونه بند وه، نو ځکه پیسې ماته نه وې راغلي. چې په دغه میاشت کې د دغه میاشتې په پای کې به ماته دا پیسې راسي، تقریبا $200 کېږي. د هغه څخه د مخه دا دلته وینئ $90، $80 په تېرو میاشت کې ماته پیډ شوي دي د هرې میاشت. نو تاسو وګورئ ماته دونه پیسې د دغه فیسبوک ایډنس نیټورک څخه په دا لږ وخت کې ماته راغلي دي. دا بله دي چې زه کوم کار وکړم یا دغه وکړم، تاسو کولی شئ دا یو پسیو ریونیو ده. یعنې بله دي چې تاسو کوم کار وکړئ، تاسو کولی شئ خپل روزمره درسونه ووایاست، خپل روزمره کارونه وکړئ، د هغه ترڅنګ تاسو ته دونه پیسې راځي. دا هم اوس ډېر لږ دي. که چېرې تاسو داسې انټرسټینګ اپلیکیشنونه جوړ کړئ، هغه کې کولی شئ چې ډېر یوزران تاسو راوبولئ،
تاسو کولی شئ چې 200 300 500 ډالر پورې هم د میاشتې پیسې لاسته راوړي. دا یوازې فیسبوک ایډنس نیټورک څه. همدارنګه بل انتخاب د موبایل اپلیکیشنونو د اعلانات دپاره هغه اډموب دی چې دا د ګوګل پسې مربوط دی. ما لږ وخت چې اډموب فعاله کړې تاسو دلته وګورئ. یوازې نن ورځ ما 1.2 ډالر جوړ کړي چې په دې کې زما لږ اپلیکیشنونه د اډموب سره رجسټر دي. ډېری اپلیکیشنونه د فیسبوک ایډنس نیټورک سره دي. او تاسو پرون وګورئ، پرون یوازې ماته 3.42 ډالر ماته راغلي دي. یعنی بل دې چې زه کم کار وکړم پس یو ریونیو ماته راځي ما د اپلیکیشنونو کې چې کله خلک دغه ویني اعلانات ویني. نو په دغه میاشت کې ماته ما دغه یوه میاشت کېږي، یعنې دا میاشت په شروع اعلان نه و، یعنې یو څو هفتې کېږي چې دا ما اډموب دغه کړی دي فعاله کړی دي. ماته 25 ډالره تقریبا دا میاشت ماته در اوسه پورې نن څوم تاریخ دی؟ نن 19 تاریخ دی. ماته د 19 ورځې کې ماته د اډموب څخه هم 25 ډالر راغلي او په عین وخت کې ماته د فیسبوک نیټورک سم پیسې راځي. اډموب چې دی دا ډېر ښه انتخاب دی ستاسو دپاره که چېرته تاسو غواړئ چې موبایل اپلیکیشن مو منیټایز کړئ. چې یو څه مشکلات لري په دا اول شروع کې دی، تاسو یو ویریفیکیشن کوډ او دغه درڅه غواړي. اصلا هغه کسان چې د ګوګل اډسنس اکاونټ لري هغوی کولی شي لکه څنګه چې د ګوګل اډسنس اکاونټ جوړ کړی دی، دغه ګوګل اډموب د اډسنس اکاونټ یو برخه ده چې دا خاص د موبایل اپلیکیشنونو دپاره. اډسنس اکاونټ چې بیا د ویب سایټو د یوټیوب چینلو دپاره دی. دا ګوګل اډموب هغه رقم دی، خو دا بیا ګوګل اډموب یوازې د موبایل اپلیکیشنونو دپاره دی. نو تاسو وګورئ دغه تېرو 7 ورځو کې ماته 10 ډالر راغلي دي. ما په اپلیکیشن کې څونه اعلانونه لیدل شوي؟ 2000 اعلانه. تاسو وګورئ 2000 اعلان زما په اپلیکیشنونو کې لیدل شوي د هغه په مقابل کې ماته 10 ډالر راکړي دي. یعنې که چېرته تاسو یو اپلیکیشن جوړ کړئ چې هغه د ورځې 1000 اعلان وښي، یعنې 1000 اکټیو 1000 نه چې 1000 اکټیو یوزر، یعنې 1000 یوزران د اپلیکیشن څخه په یوه ورځ کې ګټه واخلي، هر یو 10 اعلان وویني 1000 اعلان کېږي. د 1000 اعلان په مقابل کې دی تا ته تقریبا 50 ډالر درکوي. د 2000 په مقابل کې ماته 10 ډالر راکړي دي. نو د 2000 په مقابل کې به ماته دی 50 ډالر راکړي. یعنې تاسو کولی شئ د ورځې 50 ډالر یوازې د ګوګل اډموب څخه لاسته راوړئ چې داسې یو څه اپلیکیشن جوړ کړي چې هغه ډېر انټرټینمنټ یا داسې ولري، یا یعنې په زړه پورې اپلیکیشن وي. زما اپلیکیشن عموما یا اسلامي یا هم علمي اپلیکیشنونه لکه انګلیسي زده کړه او قرآن شریف په پښتو ډکشنري چون دا دونه یوزران ډېر نه لري. زه اصلا ما هدف د اپلیکیشنونو جوړول پیسې ګټل هم نه دي، ځکه دا علمي اپلیکیشنونه دي تر څو خدمت وشي زموږ خپلې ژبې ته او خپلې هېوادوالو ته. اما که چېرته تاسو انټرټینینګ اپلیکیشن جوړ کړئ هغه ډېر یوزران لري، ډېر خوښي، د هغه مقابل کې تاسو ډېر پیسې ګټای شئ. نو دا ویډیو ما هغه کسان چې ما سره چې اوس موږ په راتلونکي هفته کې آنلاین د اپلیکیشن جوړولو کورس شروع کوو، هغه کسان چې ما سره په دې کې ګډون کړی دي ما د هغوی لپاره جوړ کړی چې هغه ما سره پوښتنه کوله چې موږ څنګه کولی شو چې ستا کورس چې ستا سره تعقیب کړو، د هغه په پای کې موږ څنګه کولی شو خپل د اپلیکیشن څخه پیسې لاسته راوړو او څونه پیسې لاسته راوړو. دا زما هغه مثال دی چې زه در کوم چې یعنې زه خپله کسان زما اپلیکیشنونه علمي اپلیکیشنونه دونه یوزران ډېر نه دي، خو بیا هم ماته دونه پیسې د میاشتې او هر ورځ ماته دغه 2 نیټورکو څخه لاس راځي. نو نورې طریقې لکه څنګه چې مخکې درته وویل زه بیا تکراروم، تاسو کولی شئ خپل داسې اپلیکیشن جوړ کړئ چې هغه پلی سټور ته په ورته کړئ، هغه پرې نه وي، یعنې د هغه په مقابل کې تاسو کولی شئ په هغه باندې قیمت کښېږدئ 10 ډالر یا 20 ډالره. نو څوک چې ستا اپلیکیشن ډاونلوډ هغه به د اول تا ته 20 ډالر درکړي، دغه لارې سم تاسو کولی شئ پیسې لاسته راوړئ. او یا هم داسې مثلا په اپلیکیشن چې هغه ځینې خصوصیات یا ځینې ځانګړتیاوې بندي چې هغه د پیسو په مقابل کې خلاص شي چې یوزر باید تاسو ته پیسې درکړي. تاسو داسې مختلف ډول کولی شئ پیسې د اپلیکیشن جوړولو څخه لاسته راوړئ. نو په دې هیله چې تاسو ته هغه یو څه وضاحت پیدا شوی چې څنګه تاسو کولی شئ پیسې د موبایل اپلیکیشنونو څخه لاسته راوړئ. ډېره مننه، ښه وخت.